د هیواد په سویلي ولایت روزګان کې تولیدېدونکې برېښنا ډیزلي ده چې له همدې امله یې بیې لوړې او خلک ترې شکایت کوي. د معلوماتو له مخې اوس مهال په روزګان کې د 1 کیلو واټ برېښنا بیه له 28 افغانیو نیولې تر 42 افغانیو رسیږي چې د ډېرو کورنیو لپاره د منلو وړ نه ده. عام خلک وایي دومره اقتصادي وس نه لري چې په دې لوړه بیه برېښنا واخلي او له اسلامي امارته غواړي چې د نور ولایتونو په څېر په روزګان کې هم د برېښنا بیې راکمې کړي ترڅو د خلکو پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیزه وکړي. او برق نشته زموږ کارګر هغه پاتې دي ولاړ دي. برق چې دی ګران وس مې کار نه کوي چې بیا کار موږ برق اچیږي چې موږ برق څه دغه سرزار سي برق څه کار وکړي. برېښنا خو اول ستنه بیا چې ستا هغه ګرانه ده ډېره په نرخ لوړه ده او موږ دغه نه لرو چې موږ برېښنا د جس تولید کړو نه شی نشته. برېښنا خو بیخي اړتیا ورته ستا برېښنا ته بیخي کار ولاړ دی. دا دکاندارانو ټوله خلک برېښنا ته اړتیا لري. شبخانې ټوله کیسه او معاملات بیا د برق څخه پاتې دي. په ورته وخت کې ولایتي مسؤلین هم مني چې د برېښنا قیمتونه لوړ دي او زیاتوي چې د روزګان د برېښنا تولید ډیزلي دی ځکه یې قیمت لوړ دی. د دې ولایت د برېښنا امریت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د یو شمېر پروژو په تطبیق سره به د نور ولایتونو په څېر د روزګان د برېښنا د تعرفو قیمتونه هم کښته سي. هغوی وایي د وارداتي او تولیدي برېښنا برخه کې ګڼې پروژې تر کار لاندې لري. رهایشي ځایونو ته په 28 افغانۍ دی په کیلو واټ، دولتي ځایونو ته په 19 افغانۍ دی په کیلو واټ او د بل د مؤسسات لپاره چې موږ تعرفه لرو هغه 42 افغانۍ دی په کیلو واټ. البته یوه پروژه د خو دوې برخې لري چې د کجکي څخه روزګان ولایت اړوند جراوت ولسوالۍ ته انتقالېدونکي 20 کیلو ولټ لین دی چې هغه چارې عملاً اوس جریان لري. کړی ده چې 220 کیلو لین دی هغه د کندهار څخه دی خواته ترینکوټ ته راځي. دلته د سبسټیشن لپاره مځکه ورته تعین شوې ده. نو د دې سروې هم شوې ده، ابتدایي سروې تخمیني قیمتونه یې معلوم شوي دي. نو یوازې بودیجې ته به ضرورت چې دغه سي او په عین وخت کې هغه لین اوس د کندهار ته هم را روان دي. نو دا به کندهار ته رارسېږي، د کندهار څخه به دې خواته چون دا سروې پر دوه مسیره شوي. خپله د کجکي څخه هم دغه لین سروې شوی ده 220 کیلو لین. د روزګان د برېښنا امریت مسؤلین وایي له کندهار څخه در ترینکوټه پورې د 220 کیلو ولټه برېښنا لین پروژه او د عزیزي ګروپ له لوري د 10 میګا واټه سولري سیستم جوړېدل د یاد ولایت له مهمو او بنسټیزو پروژو څخه شمیرل کیږي. اسم الله ولس معلومات رادیو روزګان.